بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، غواړم په دې پیغام کې له تاسو سره د وطن د دوو بوټو په هکله باندې یو څه خبرې وکړم. او هغه بوټي دي، یو خرکی ده او بل چارګل. چارګل ته ګلي بابانم ورته وایي، څوک چارګل ورته وایي، څوک چارګلۍ ورته وایي. دا خرکی چې د هغه بیا د اوښ ازغیم ورته وایي، خرکی هم ورته وایي. دا تصویرونه، انځورونه، عکسونه یې تاسو ته په دې ویډیو کې زه ښکاره کوم. دغه دوه بوټي په وطن کې ډېر پرېمانه دي، په هر ځای کې راشن کېږي. تر کومه ځای پورې زه معلومات لرم ډېر زیات دي او ډېرې زیاتې ګټې لري د صحت لپاره. که دا تاسې وچ کوئ او رایې وړئ کور ته او ویې ساتئ، وچ یې کړئ، نو هر وخت کې فایده درته کوي، هم د تاسې لپاره، هم د تاسې د ګاونډیانو لپاره، هم په کلي کې د رنځورانو لپاره ډېرې زیاتې فایدې لري. نو هغه دوه بوټي، دا یو خرکی ده، یو دا چارګلۍ. دا که تاسې وچ کوئ او رایې وړئ او په اوبو کې ووهئ تر څو هغه خاوره او ګرد ځینې لرې سي، او بیا یې دغه کې یې وڅنډئ تر څو هغه اوبه ټولې ځینې لاړې سي، او بیا یې میده میده کاټ کړئ، تازه شین، لکه هغه حیواناتو ته چې موږ تاسې رشکه یا د رشته برابروو په هغه شکل کې په ریبز باندې داسې دغه کې میده میده کاټ کړئ، بالکل میده میده، او بیا یې په سیوري کې کښېږدئ او وچ سي، او وروسته یې بیا پوډر کړئ. نو بیا به دا ډېر ګټور وي. او پوډر هم په داسې شکل کې یا یې جلا جلا پوډر کړئ، دواړه وساتئ، او یا کم سره ګډول، نو بیا برابر سره ګډ کړئ. تقریبا که هغه یو 100 ګرامه وي، دا هم 100 ګرامه کړئ، که هغه 1 کیلو وي، دا بل هم 1 کیلو کړئ، سره ګډ یې کړئ، پوډر یې کړئ، یا یې جلا جلا پوډر کړئ او په کور کې کښېږدئ. دا ډېرې زیاتې فایدې لري. دغسې د خرکي ګټې خو یو دا دي، دا د ینې په مرضو کې ډېر زیات فایده کوي. که زیړی یي، د چا ینه کمزوري، د چا ینه زخم لري، یا نیمګړي، یا د ینه یې خپل وظایف نشي انجامولی، او انسان د زیړي په دغه باندې اخته وي، په ناروغي باندې اخته وي، یا ینه التهاب لري یا پړسېدلې وي، دا ډېر بهترین شی دی د ینې د مرضونو په علاج کې خرکی. او بل د خرکي ګټ دا دی چې دا د شکرې د ناروغانو لپاره هم ډېر ګټور دی. د شکرې د مریض چې په بدن باندې کوم د شکرې د ناروغي د رنځ آثار یې په بدن باندې هغه آثار راکموي، او د په وینه کې د شکرې کچه راټیټوي. ډېر زیات فایده لري ان شاء الله تعالی. او بله فایده یې دا ده چې دا د زړه مرضونو ته هم ډېره فایده کوي. که څوک د زړه په رنځ باندې اخته وي، یا یې رګونه د زړه تنګي، یا یې کولېسټرول زیات وي، یا یې د وینې غوړځګي زیاته وي، که دغه د خرکی استعمالوي، د استعمال طریقه به هم موږ تاسو ته وښیو، نو ان شاء الله تعالی د زړه د ناروغیو مخه نیسي او هغه کولېسټرول راکښته کوي. ان شاء الله تعالی د وینې غوړځګي ختموي. بل د سالنډي د مرضانو لپاره ډېر فایدهمند دي. موږ تاسو سپین ږیري او ځوانان په ژمي باندې نو اکثره د ټوخي او د سالنډي او د سینې له مرضونو له حساسیت او له دې شیانو چې ډېر شکایت کوي، دا د هغو لپاره هم ډېر فایدهمند دي ان شاء الله تعالی. بله فایده یې دا ده چې دا هډوکو ته ډېره زیاته فایده لري. یعنې که چېرته یو څوک دغه خرکی استعمالوي، نو د هډوکو کمزورتیا، خاص طور باندې هغه مېرمنې چې د هغو اولادونه ډېر شوي وي، د هغو هډوکي کمزوري وي، ویټامین ډي یې کمی وي، یا یې کلشیم کمی وي، نو که دغه چېرته په روزانه شکل باندې خوري، ان شاء الله تعالی چې هغه د هډوکو کمزورتیا یې ختموي. او بل دغه ګلي بابونه چې دا هم ډېر زیات فایدې لري. دا ډېر بهترین شی دی او له ډېره وخته راځي په ډېرو مرضونو کې استعمالیږي. یو خو دا دی چې دا د بېخوبي مرض بالکل له منځه وړي. که یو څوک یې چای جوړوي او خوري، ان شاء الله تعالی چې خوب ورولي. او که په خوب کې مثلا یو څوک دی یا یې ساه بندېږي، یا یې خوب سره دغه د سرګردانه خوب یې بار پکې راویښېږي، نو که د دې ګرم چای خوري، ډېر بهترین ده او اعصاب اراموي او خوب، بهترین خوب انسان ته ورولي. خاص طور باندې هغه مېرمنې چې هغه کله یې ماشوم پیدا شي، له هغه وروسته د بېخوبي تکلیف یې ورته که دا خوري، ان شاء الله تعالی چې هغه د بېخوبي رنځ یې له منځه وړي. په بدن کې مختلف التهابونه، د معدې پاړسوب،
یا مثلا دردونه هغه له منځه وړي، په معده کې تشنجي یا مثلا نور په معده کې د څړیکي دردونه کولمو کې پیښیږي، که د دې ګل بابونه استعمالوي ان شاء الله تعالی ساعت تکلیفیه له منځه وړي. ګل بابونه او چارګلۍ د کولنجو د ناروغۍ لپاره، د کولمو د دردونو لپاره، د غوږ لپاره ډیر ګټور دی. د شکرې د مریضانو لپاره دغه ډیر ګټور دی. د زړه د ناروغانو لپاره ډیر ګټور دی. دا ډیر فائدې دي. بل د انسان دا دواړه بوټي که خرکۍ ده که دا ګل بابونه ده، دا د مرضونو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي. یعنې که چېرته دا چې په ورځ کې یو وارې دوه وارې یا درې وارې یو څوک خوري، په زکام او په ناروغي او په ټوخي او په هغو مرضونو باندې چې هغه د وایرسونو په ذریعه باندې انسان ته رسېږي، د هغو مخنیوی کوي ان شاء الله تعالی. بل دا د اعصابو د مریضانو لپاره دا ګل بابونه ډېر زیاته ګټه کوي. پریشاني، زړتنګي، ډپریشن یا مثلا سوچونه یا ذهني ګډوډي دا ختموي او د انسان په بدن کې یو هورمون ده چې هغه ته سیروتونین یا میلاتونین، دا دوه هورمونه د انسان په بدن کې د خوشحالي هورمونونه دي. دا قوي کوي او د دې کچه لوړوي. انسان که چېرته دا شی څوک خوري، په دوامدار شکل باندې پریشاني ختمیږي، زړتنګي ختمیږي، عصبي ګډوډي ختمیږي ان شاء الله تعالی او د خوشحالي احساس وکړي. ځینې کسان له سرخوږي شکایت کوي، د هغو لپاره هم دا ډېره ګټه کوي. چا نیم سری په نیم سری درد کېږي، چا د سر په یو طرف درد کېږي، د چا عام سر درد دي. که چېرته دا خوري نو دا د انسان بدن هوسا کوي، سردرد ختموي او ان شاء الله تعالی د ښځو لپاره خاص ور باندې ډېر زیات ګټور دی چې دغه ډېر تکلیفونه له منځه وړي. او بل خبره دا ده چې دا که چېرته کومې مېرمنې یا کومې نجونې پیغلې چې د زنانه رنځ په وخت کې د خېټې ډېر سخت دردونه لري، که دا یو ګیلاس ګرم وچکي فوراً یې هغه درد اراموي. تجربه شوي دي. نو دا ډېر مفید دی، ډېر ګټور ده او ان شاء الله تعالی تاسو لپاره ډېره ګټه کوي. بله خبره دا ده چې دا د هډوکو کمزورتیا دا هم له منځه وړي. لکه څرنګه چې خرکۍ د هډوکو کمزورتیا ختموي، دا هم همدغه شکل همدغه خواص لري. دغه ما خو درته وویل چې دغه د ګل بابونه شی د هغو ښځو لپاره چې هغه د زنانه حیض په مهال باندې له سختو دردونو، له پاړسوبه، تشنجه، له پریشاني ټول بدن یې خولې کېږي او خوب نه ورځي، د مزاج ګډوډي وي، هغه له منځه وړي ان شاء الله تعالی. او بله خبره دا ده چې دا د حساسیت لپاره که یو څوک حساسیت لري، مثلا یا له هوا سره یا د تنفس حساسیت لري یا د جسم حساسیت لري، جلدي ناروغي وي، تکلیفونه لري، نو ان شاء الله تعالی دا یو بهترین انټي هسټامین یعنی ضد حساسیت بوټی ده. دا چارګلۍ د دې شی ډېر زیات فایده کوي د حساسیت د رنځورانو لپاره. دا خو د دې بوټو ګټې وي چې ما تاسو وویل، خو لیکن دا یوه خبره درته کومه چې دا بوټی که خرکۍ ده که دغه ګل بابونه ده، هغه ښځې چې حاملې وي یا په خېټه باندې اولاد وي، هغه دې په کمه اندازه باندې استعمالوي، ډېر نه، په کمه اندازه باندې. صحیح ده ان شاء الله تعالی. نو د دې طریقه دا ده چې لکه څرنګه چې ما مخکې درته وویل چې دا بوټی که چېرته تاسو واخلئ یا یې جلا جلا پوډر کړئ، کېږدئ په کورو کې وساتئ، او یا مثلا هر یو برابر سر راواخلئ. تقریبا که خرکۍ نیمه کیلو یي، دغه ګل بابونه هم نیمه کیلو، وروسته له دې چې تاسو یې وچ کړئ، له هغې وروسته نیمه کیلو سره ګډ کړي او پوډر یې کړي. که ماشین لري یا د پوډر کولو ماشین په هغې کې پوډر کړي، که هغه نه لري چې کومه طریقه تاسو ترځي د پوډر کولو په هغې شکل یې کړي. که بلکل نه پوډر کېږي هم د چایو غوندې سره ګډ کړي او کېږدي. تقریبا یوه کاچوغه کفایت کوي. 2 ګیلاسه اوبو ته واچوئ، په ورځ کې 2 وارې سهار او ماښام 2 ګیلاسه اوبو کې ویشو، یو 15 دقیقې سراکته یې کړي، پرېږدي چې سر یې پټ کړي، چې کله یخ سو یعنې داسې نیمګرم غوندې و، بس هغه اوبه یې صفا اوبه یې وچ کړي، په بیخ کې پوډر یې پرېږدي. تقریبا 10 دقیقې په نرم اور باندې ایښوئ، سر یې پټ ساتئ چې خوله یې راپورته کېږي، هغه بېرته کې تویېږي، او له هغې وروسته چې کله یې راکته کړئ بیا یې کېږدئ. تقریبا 10 دقیقې یا 15 دقیقې چې دا ډېر ګرموالی ختم شي، بیا یې راواخلئ، هغه رڼې اوبه یې وچ کړئ، هغه دنې کته په بیخ کې پوډر چې پاتې وي هغه یې پرېږدئ. نو یو ځل سهار تر خوراک مخکې
په تاسو خوا باندې او بیا ماښام یا ماخستن تر ډوډۍ مخکې دا کڅکي او یا له ډوډۍ یو ساعت وروسته ماخستن تر ویده کېدلو مخکې صحیح ده له ډوډۍ یو ساعت وروسته تر ویده کېدلو مخکې نو که دواړه سره ګډ کړي دواړه چې صرف یوه چمچه اخلي او که جلا جلا استعمالوي مثلا د زیړي مریض د خرکۍ استعمالوي د هغې لپاره هم دا بل بوټی ګلي بابونه ګټه کوي ټولو مرضو کې دا تقریبا عام د ګټور بوټی د زهرجن بوټی نه دی په صحت باندې منفي اغېز نه لري نو که دا تاسو سره ګډ کړي هم استعمالولی شئ په دې ټولو مرضونو کې چې دا ما درته بیان کړو او که چېرته جلا جلا استعمالوي هم استعمالولی شئ کوشش وکړئ چې پوډر یې کړي که نه پوډر کېدل بیا همدغسې کوم ما درته وویل چې دغه خرکۍ چې کله وچ شي بیا ټول ازغي دي نو دا تاسې تازه سې راوړئ کور ته میده میده یې کاټ کړئ بالکل میده میده کاټ یې کړئ او سوري ته یې کېږدئ چې کله وچ شو بس د چای غوندې استعمالوئ د چي غوندې یې شوئ انشاءالله تعالی په دعاګانو کې مې یاد ساتئ زه حکیم مولوي قدوسي خبرې کوم له کراچۍ دغه بوټی په دې وخت کې ډېر پریمانه دی د پسرلي ټیم ده په دې وخت کې عام شین کېږي که غټ وي که غټ سوی وي پټخ سوی وي هم ویش کوئ ګټه لري او که چېرته نازک وي هم ویش کوئ وچ یې کوئ او ګټه لري او له خاورو یې پاک پرېمنځئ له ګړزو یې پرېمنځئ بیا یې وڅنډئ تر څو پورې هغه اوبه ځینې توی سي ورکې سي اوبه ځینې کمې سي ختمې سي او بیا یې لږ وروسته میده میده کاټ کوئ ګلي بابونه چې دی چارګلی هغه کاټ کولو ته ضرورت نه لري خو به هر تقدیر کې د هغې ګلان وي خو ډېر فایدهمند دی که نه یو پوره بوټی واخلئ او میده میده یې کاټ کړئ او هغه هم د چې غوندې استعمالوئ خوشحاله اوسئ د روزې مبارکه میاست دعاګانې راته کوئ دعاګانې به درته کوو الله تعالی له کامله صحته برخمن کړه موږ په کراچۍ کې یو نو دغه زموږ د واټساپ شمېره هم تاسو ته په دې سکرین باندې ښکارېږي نو که چېرته تاسو کوم رنځ لرئ داسې رنځ چې له هغې چې کړېږئ موږ کوشش کوو تر اوسه پورې تاسو ته هغه درمل وکړو چې هغه تاسو ته په کورونو کې ورسېږي او که چېرته داسې وي چې هغه داسې رنځ و چې علاج یې له موږ سره یې موږ درمل درته لیږو انشاءالله تعالی د پاکستان کې د تاسو دوستانو او د خپلوانو په ذریعه باندې موږ افغانستان ته دوايان لیږو د هغه د رنځور د قریبانو یا د شناختو په وسیله باندې صحیح ده انشاءالله تعالی دعاګانو کې مې یاد ساتئ الله تعالی محافظ و ناصر سه والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته